دوی ته به نور کډوال نه ویل کیږي. دا هغه لسګونه کورنۍ دي چې پټان خرلڅي لارې څخه پکتیا ته راستنې شوې. دا لړۍ به دوام ولري. کمال یو له هغو کډوالو څخه دی چې د ژوند ډیره برخه یې کډوالۍ کې تیره کړې. اوس هیواد ته په راستنېدو خوښ دی. خپل وطن ته راغلو خو خوشحاله ښې مینې ښه په مینه محبت چې خپل وطن د دې نه خاص نه کېږي. کومکونه خو څه کوي خاص کوي انشاءالله کوي به انده خلکو خدمت پورې مو حکومت لګیا دی. بنده راغلی اسلامي حکومت دی. والله چې خپل وطن ته نن خپل هیواد ته راغلی ډېر زیات خوشحاله یو. انتهایي کوم دې نظام چې کوم لګیا ده کومه کوي او کوم پروژې شروع دي دا یې موږ لپاره قابل قبول دي. دوی له حکومت څخه د زده کړو مرستو او د کاري زمینې برابرولو غوښتنه کوي. د حکومت مسؤلین بیا وایي د راستنېدونکو کډوالو لپاره پنډغالی جوړ شوی چې لومړنۍ اسانتیاوې لري او د کاري زمینو برابرولو ډاډ ورکوي. د دوی لپاره روغتیايي خدمتونه او دغه راز د خوړو برابرښت او خوراکي توکي او مالی او غیر مالی کومکونه ورسره کوي او کاري فرصتونه هم برابرېږي چې د همدې کمیټو په ترڅ کې به دا خدمتونه ترسره کیږي. هیوادوال او د حکومت مسؤلین په نور افغان کډوالو غږ کوي چې هیواد ته راستانه شي. د کډوالۍ برخې مسؤلین وایي د نورو افغان کډوالو راستنېدو هڅې روانې دي. او پاتې مهاجرین چې دي هغه دپاره موږ پروګرام لرو. هغوی هم غواړي چې راشي وطن ته. ټول د پیوار سیاسي کډواله خلک دي. هغه خلک دي چې په پاکستان کې قانوني دی د پاتې کېدو حق لري. خو چې د هغوی نه موږ څومره پوښتنې کړي دي هغه په خپل شوق باندې روان دي افغانستان ته راځي به انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د ډنډې پټان خرلاڅي لاره له پولې ور اخوا د امنیتي ستونزو له امله تړل شوې وه چې اوس د کډوالو او تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه.